څلرم د شیخ مولوي نور محمد ابوالعدل صاحب د هغه یو لوی علمي خیانت، او د هغه رقم د شیخ غلام حضرت صاحب یو لوی علمي خیانت په دغه مسله کې کړی دی، د تبلیغ العوام په مسله کې چې او مخالفینو الله جل جلاله دې تاسو ته هدایت وکړي، رب العالمین دې تاسو ته هدایت وکړي. دغه شیخ عبدالقادر الجیلانی رحمه الله د دې پر نامه خو تاسو په قرنو کاروبار کړی دی، د دې پر نامه باندې خو تاسو دربارونه مې پر خلاص دي، ګناهونه مې ځان ته پر معاف کړي دي، خپلو پیرانو ته مې د ده په دغه باندې ګناهونه معاف کړي دي، او تر اوسه په تمامو ممالکو کې د ده پر نامه باندې خوړې خوري. نو د ده دغه یو کتاب خو وګورئ، نو ومني یې نه مني خو ستې کړ، دا خبرې سته چې دی نه مني. د مثال په توګه د میلاد مسله د شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه دی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عاشورا په ورځ پیدا شوی دی، په دغه کتاب کې وایي، باید کې وګورئ په فضایلو د عاشورا کې دی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د عاشورا په ورځ پیدا شوی. نو دا خو میلاد نه مني، پر ده حکم وکړي، یعنی ستا په ربیع الاول کې نه دا میلاد در سره مني، د خیرات در سره هیڅ شی نه، پر ده خو حکم وکړي. او نه یم چې په دا مې خطا وایي چې د سپین ږیري د بیان سره زما پر عکس باندې کانټا ولګو، بیا په هېڅ چا کار نه لرم، زما خپل هدف معلوم دی، زه په خپل هدف باندې فلحال روان یم. که بیا هم داسې و په دا موضوع کې زه تحقیق ته رسېدلی یم، خو که بیا هم یو څوک داسې و چې د ذلت میاشته یې خپله وه، نو واضح زما نوم دې واخلي، باید په دې مسله کې بحث وکړي، بیا به زه خبره ورسره وکړم. خو که د ذلت میاشت خپله وه، که نه په هر چا زه کار نه لرم، نه د خلکو مشران بې عزته کوم، نه چاته څه وایم، هېڅوک نه بې عزته کوم، کشران هم نه بې عزته کوم، نه علمي پردهدري کوم. خو که څوک زموږ د کبارو، زموږ د مشایخو، زموږ د عظامو د هغو بې عزتي کوي، یا د دین د یو خاص شعبې دا رقم تذلیل کوي، د هغو د خاص خلکو دغونه بد بیانوي، نو هغوی دا فکر بیا موږ ته نه کوي چې موږ به نو بیا دوی معاف کړي، بیا معافي نشته. اخر خبره دا ده چې مشکل چې دی په مابینځ کې، مشکل دا دی چې سړی چې په تبلیغ کې ولاړی، بیا د ده در هغه قرآن دی ووایي، دا د ده در قرآن نه وځي، دا د ده چې دا قرآن په دسمال کې ورخستی دی، تبلیغي چې د تبلیغه رالی، هغه یار در دا قرآن نو څنګه موږ څه دی چې ووځم، ښه در دا قرآن مې باسې پیسې ولې درکړم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ډیرو محترمو مکرمو مسلمانانو ورونو، دا چې د عوامو پر تبلیغ باندې چې عوام ولاړ سي په تبلیغ کې خپل منځ زده کړي او دس زده کړي او صالح عمل زده کړي، پر دا باندې ځینې خلک اعتراض لري او بیا هغه کله کله بیان هم کوي هلته، نو دوی وایي چې تبلیغ د جاهل دا ناروا دی. جاهل نو دا منه چې یعنی هغه سړی چې علم یې نه وي کړی، د هغه تبلیغ ناروا دی. نو د هغو دروسو په سلسله کې دا زموږ دویم درس دی، کوم چې تیر درس و عین پر هغه نقشه به انشاءالله هغه حوالو باندې به بل درس هم بیا را روان وي، خو نن هغه طرز ما یې څه بدل کړی دی. نن زه دغه څو خبرې تیته کوم. اول تبلیغ العوام د هغه جواز او وجوب، دویم اندازه د هغه علم، هغونه علم بیا انسان لري، بیا دی بل چاته ویلی سي چې دا کار وکه امر کولی سي، یا دا کار مه کوه نهي کولی سي، هغه اندازه د هغه علم د یو ډېر عظیم شخصیت چې هغه به د ټولو په مابینځ کې مسلم وي. او دریم د ناسخ و د منسوخ علم چې دوی یې د مبلغ دپاره هم شرط بولي، پر هغه باندې دی وړه خبره. څلرم د شیخ مولوي نور محمد ابوالعدل صاحب د هغه یو لوی علمي خیانت، او د هغه رقم د شیخ غلام حضرت صاحب یو لوی علمي خیانت په دغه مسله کې کړی دی، د تبلیغ العوام په مسله کې. او په اخر کې یوه دا خبره چې مشکل چش دی، اصل مسله د چش څه پیدا ده، د تبلیغیانو یا مبلغینو چې امر بالمعروف نهي عن المنکر کوي، خو نه ډوډۍ د چا خوري، د دوی در مابین مشکل چش دی. په دغه څو خبرو باید سر خلاص کړو. خو اوس چې زه یو وار قبل در دې چې زه دا بحث ته ورلویږم، زه ته وایم چې دغه کتاب چې نن زه حواله ځینې وایم،
دا بیا ډېره انتهایي ډېره د افسوس، ډېره د درد، ډېره د غم، یعنی داسې خبره ده چې حیرانوونکې خبره ده چې داسې کتاب او د دون مشهور شخصیت کتاب او داسې یعنی دا هره جزیات چې زه دې ته وایم دا به د رقم دغه عالم چې زه د کوم چا څه بیانوم د دې ولي څه چې زه بیانوم دا به داسې ټکي په ټکي. هغه کتاب د غنیة الطالبین الحق یا غنیة الطالبین چې معروف دی. غنیة الطالبین دا کتاب د امام العارف بالله الولي الكامل الشيخ عبد القادر الجیلانی رحمه الله دا هغه کتاب دی. دا خو ما ته وویل چې زما وعده ده چې هره جزیه به ټکي په ټکي وي او په دا کتاب کې به وي، په دا کې به وي ټکي په ټکي به وي، لکه دا څنګه چې مې درته ویل دي دا رقم ټکي په ټکي هره یوه درښیم. خو دلته اوس مشکل دا دی چې مخالفینو، الله جل جلاله دې تاسو ته هدایت وکړي، رب العالمین دې تاسو ته هدایت وکړي. دغه شیخ عبدالقادر الجیلانی رحمه الله د دې پر نامه خو تاسو په قرنو کاروبار کړی دی، د دې پر نامه باندې خو تاسو دربارونه مې پر خلاص دي، ګناهونه مې ځان ته پر معاف کړي دي، خپلو پیرانو ته مې د ده په دغه باندې ګناهونه معاف کړي دي، او تر اوسه په تمامو ممالکو کې د ده پر نامه باندې خوړې خوري. نو د ده دغه یو کتاب خو وګورئ نو منی یې نه منی خو ستې کار دی، خو ډېر خبرې شته چې دی نه مني. د مثال په توګه د میلاد مسله د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عاشورا په ورځ پیدا شوی دی، په دغه کتاب کې وایي، بیا کې وګورئ په فضایلو د عاشورا کې دی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د عاشورا په ورځ پیدا شوی شی. نو دا خو میلاد نه مني، پر ده حکم وکړي، یعنی ستا په ربیع الاول کې نه دا میلاد در سره مني، د خیرات در سره مني، هېڅ شی نه، پر ده خو حکم وکړي. او دغه مسله چې کړې ده نو بیا خیر دا چې زه د ده جزیه په جزیه ثابته کړم، بیا به دوی حکم پر ده وکړي چې دی اوس دغه د جهالو تبلیغ چې ثابتوي، نو دا څنګه دی. او یوه بله زه دا خبره هم کوم چې دا خلک د تاریخ نوم ډېر سخت ناواقفه دي. په صوفیو کې یو پرت تعداد سته چې هغه بالکل امیان دي، عوام خلک دي، هېڅ شی هم فی الحال هم شته، دا اوس هم شته او د وخته هم شته، په غټو په تیرو قرنونو کې هم شته. ښه نو د هغو خو نوم امر بالمعروف نهي عن المنکر بلکې ډېر غټ کار کوي. د هغو دپاره څنګه دي چې خالي د دغه سړي دپاره چې وایي لمونځ وکړه د هغو دپاره ناروا دي. بهرحال مقصود ته لویږم دا نو د 100 ځلې د پیغور خبره ده، پیغور دې وي درته پیغور در کوم پر دې خبره، که نه را روان درس چې کوم په هغه کې پیغور نه در کوم. دونه د څاښتو څه نه یاست خلاص چې دغه کتاب وګورئ، دونه د سروري چهارشنبې راټولو سوو حرامو ناروا پیسو د تقسیم نه یاست خلاص چې د دغه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه کتاب وګورئ. دونه مې د میلاد په چاندو کې ځان مصروفه کړی چې د ده کتاب نسي کتی. پیغور در کوم او بربار یې در کوم، ځکه خو د رب مې هم دغونه صفت نه دی کړی لکه د ده چې کوي، د رسول مې هم دغونه صفت نه دی کړی لکه د ده چې کوي. صفت خو یې موږ هم کو ولی دی، کامل ولی دی، صاحب د کراماتو دی، او تمام امت پر دې اتفاق لري چې د ده د کراماتو اثبات دا د تواتر درجه ته رسېدلی. په دې موږ په ټولو قایل یو، مګر دا نوې کیسې د پلانۍ بوډۍ زوی را ژوندی کړي، دی مرید یې مړ دی، دا هغه یې را ژوندی کړي، چرګ یې را ژوندی کړي، ټپوس یې را ژوندی کړي. پر دې باندې تاسو کم کاروبارونه کړي دي او کم کاروبارونه پر کوي، نو اقل دونه خو وکړي چې دا یو کتاب خو وګورئ. خو هم ټول کاروبار مې پر ده روان دی، قرنو څه پر روان دی، نه 10 کاله کېږي، نه 20 کاله کېږي، نه 100 کاله کېږي. د ده څو کاله کېږي؟ 880 کاله کېږي چې دی وفات شوی دی. څو کاله؟ 880 کاله کېږي چې دی وفات شوی دی. دی په 1561 کې وفات دی. اوس راځئ مقصود ته شوه کېږم. دا کتاب پر امر بالمعروف نهي عن المنکر باندې چې کوم مبحث کوي د 110 صفحې نه شروع دی بیا تر 119 صفحې پورې. دا به تمام علمي ورونه که د هر منهج سره تعلق لري، که دیوبندیان دي، که سیفیان دي، که بریلویان دي، که پنجپیریان دي، که وهابیان دي، زموږ اکثر تحقیقات دا دغه رقم دي چې د هر چا سره دي.
خو ځینې خلک دونه تطاول کوي، دونه راوږدوالی کوي چې زموږ اکابر ډېر سپک دي. دا نن به زه بیا د دوی د کتابونه د شیخ الیاس رحمت الله علیه ترجمه بیا د دوی د کتابو درته ووایم، لږ بیا در ښکاره کړم چې دوی زموږ اکابر څنګه په سپکو لهجو یادوي. دغه خلکو ته زموږ صبر نه کېږي، ورنه زموږ سره د حدیث پوښتنه د دا ټول مناهجو خلک کوي، زه ورجوابوم. نو راځئ امام شیخ عبدالقادر الجیلانی رحمه الله د خپل کتاب غنیه په اول جلد 110 صفحه قدیمی کتبخانه کراچي ده، په هغې کې داسې وایي: باب فی الامر بالمعروف والنهي عن المنکر. د پای د خواسه تقریبا شپږمه لیکه جوړیږي. فالامر بالمعروف والنهي عن المنکر واجبان. امر بالمعروف او نهي عن المنکر. امر بالمعروف دا ته وایي چې یو مسلمان ته ووایه چې لمونځ وکړه، او دا ته وایي چې یو مسلمان ته ووایي چې درواغ مه وایه. دا واجبانی، دا دواړه چش دي؟ پر چا واجب دي؟ دا یې درښیي. على كل مسلمین. پر چا؟ على كل مسلمین. څنګه مسلمان؟ حر چې چش وي، مکلف مکلف دی، عالم بذلك. په دې کې لږ تفصیل درته کوم. دا بذلک د عالم سره لګیږي. دی چې دا غټه خطا کوي دا د دوه ټکو څه کوي. په بعضو ځایو کې خالص عالم لیکلی دی، شی پورې مشتی نه دی، خالص وای عالم به وي. او بعضو ځایو کې دا شی ورسره مشتی دی، خو دا دی نه ورسره لګي. عالما بذلک یعنی دی به خبر په دې وي چې دا امر چې زه امر په کوم دا معروف دی، دا نهي چې زه د کوم کار څه کوم دغه کار منکر دی. عالمین بذلک دا معنا ده. ولې دا معنا ده؟ ځکه که دا معنا نشي وستی راځي مخته. بشرط القدرة على وجه لا يؤدي الى فساد عظيم وضرر في نفسه وماله واهله. په دې شرط فساد ته به خبره نه دي، بس بالا د نور تور د ترجمې ضرورت نشته. ولا فرق خبره نه پرېږدي مخته پسې ځي. ولا فرق هېڅ فرق نشته بین ان یکون اماما که څوک وي امام وي، او عالما که عالم وي، او قاضیا قاضي وي، او واحدا من الرعیه یا د عوامو نه یو څوک. ښه نو عالما خو یې جلا ووایي، واحدا من الرعیه د دې دا معنا ده چې عالم به وي. واحدا من الرعیه د دې چا دا معنا کړې ده چې عالم به وي. که په دنیا کې په لغاتو کې یو لغت په ټوله دنیا کې دا رقم شته چې عالم چې د هغه سره په څنګ کې او واحدا من الرعیه ذکر سي، د دې څه مراد عالم دی. نو بس راښکاره کړي چې سبا موږ دغه ووایو چې بس دا شی ناروا دی. خو کاشکې خبره پر دې ځای پاته وای. راځئ دی نور څه وایي. دی بل یوه ورقه به راواړو پر 112 صفحه د دغه کتاب. د کوم کتاب؟ د غنیې. د چا کتاب؟ د شیخ عبدالقادر جیلانی. څوک دی؟ صوفي دی. او کم صوفي دی؟ ولی کامل دی زموږ په نیز، او غټه تجارتي مارکه ده په نیز د مخالفینو. دا ډېره لویه تجارتي مارکه هم ده. دا نه یوازې عالم بلکې د پیداوار یوه غټه سرچینه هم ده. څو کلونه یې کېږي چې تېر شوي دي؟ 880 کاله کېږي. هغه خواران علم غیب خو موږ چاته نه یې کړل، خو هغه خبر ول چې کوم خلک چې زما پر نامه باندې بیا ناجایزه ګټه کوي، هغه به دا زما کتاب بیا نه ګوري، بیا به دوی ته دا د دوی مخالفین به چې دوی دا ناروا کار کوي دا زما په کتاب به دوی ملامتوي. هغه دوی څه وایي؟ فصل دوی شرایط ذکر کوي، 5 شرایط ذکر کوي. پر دې باندې فصل کوي چې 5 شرایط دي. چش دي؟ اولها ان يكون عالما. اول به چش وي؟ خو عالم به په چش وي؟ بما یأمرو وینها. عالم به څونه عالم وي؟ فما یأمرو چې دا دغه بما یأمرو زه چې دا چې دی د نحوي سره ناولده دي، دی متعلق ووایي، متعلق نه وایي. د متعلق معنا نشي ورسره لګولی. ورور دا عالما او دا بذلک، دا بذلک د عالما سره لګیږي. دا دی نه پاتېږي. دا خو نو بلد دی کې په مابین کې د ډېره غټه فاصله پرېږدي. عالما بذلک وایه او انا خالص د عالما کوي چې دا زه هم دی په نحو نه پوهېږي، هغه د نحوي د نه پوهې ځای دغه دی. یعنې عامل و معمول نه پله لګوي. دا عالما دا عامل دی، دا بذلک دا د دې دپاره معمول دی. دا چې پله ونه لګوي د دې عبارت معنا نه کېږي.
عالما بذلك عالما بما یأمر وینها. دا خو د اول شرط ذکر کړی دی، وروسته نو د بیا دا 5 نور شرطونه هم پسې ذکر کړي دي. بس 5 شرطونه خو چې دی هغه زموږ د هغه سره کار نشته، هغه پسې وګوري خلک. صفحه دا معلومه ده، کتاب معلوم دی، مطبوع دی، په ډېرو تبو کې پاکستاني کې مسته. دا وایي چې عالما بذلک یعنی څونه علم به لري، دونه علم به لري چې دا به ور معلومي. یعنی اوس نو د عالما بما یأمرو دا معنا ده چې ان یکون معه سند للدورة الكبرى. د عالما دا معنا ده. که د عالما دا معنا ده چې دی به علم لري پر ناسخ و منسوخ باندې. عالما بذلک څه معنا ده دلته؟ د ناسخ و د منسوخ علم به لري، که دا معنا ده چې چیش به کوي، د لوی دورې سند به لري. دغه معنا خو بیا ده نه کوي، ده خو بیا دا معنا نه کوي. نو د څه باید دا پوښتنه وشي چې تاسو دا خبره کوله ولې کوله. خو کاشکې چې دا عبارت پر دې ځای پرېښی وای، نور ځي بیا راواړئ یوه بله ورقه راواړوئ، په هغه ځای کې به بیا دی څه ته ووایي، وایي فصل والذي يؤمر به وينكر على ضربين. کوم شي باندې چې امر کېږي او د کوم شي څه چې نهي کېږي انکار پرې کولی کېږي، هغه پر څو قسمه دي؟ پر 2 قسمه. فكل ما وافق الكتاب والسنة والعقل فهو معروف. هر شی چې د کتاب الله سنت رسول د عقل سره برابر وي دا معروف دی، نیک کار دی. وكل ما خالف ذلك فهو منکر، چې د دې مخالف وي هغه چیش دی. ثم ذلك ينقسم قسمين. بیا دا څو قسمونو ته ویشل کېږي؟ 2. اوس نو زوروره تصریح کوي. احدهما یو د ظاهر ښکاره دی، يعرفه العوام والخواص، ګرده یې پېژني. هغه چیش دی؟ اوس هغه افراد ذکر کوي په خارج. وهو كوجوب الصلوات الخمس، لکه چش وجوب د 5 لمنځلو. وصوم رمضان، چش د روژې د میاشت روژه. والزکاة، لکه وجوب یا فرضیت د زکات. والحج، حج. وغیر ذلك، او د دې ما سوا د نور ظاهر شیان. دا خو په اوامرو کې. ومن المنکر، په منکرو کې بیا ظاهر، كتحريم الزنا وشرب الخمر والسرقة وقطع الطريق والربا والغصب وغير ذلك. لك زنا سو، شراب چشل سو، غلا سو، قطع طريق سو، سود سو، او دا رقم دا نور غیبت سو، مسلمان زیرول سو، همسایه زیرول سو، خلقو ته تکلیف سو. دا باندې خو عام خاص پیږي. ښه نو بیا نو دی وایي فهذا القسم، کم قسم؟ دغه ظاهر چې څوک یې دواړه پېژني، عوام او خواص یې دواړه پېژني. يجب إنكاره على العوام كما يجب على الخواص من العلماء. په دې کې څنګه مسله ده وایي؟ په دې کې مسله څنګه ده؟ لکه څنګه چې پر عالم دا واجب ده چې نهي ځینې وکړي او امر په وکړي، هغه رقم واجب ده. يجب إنكاره على العوام، انکار په دې کې واجب دی پر عوامو باندې چې دا مناکیرونه به کوي. کما یجب على الخواص من العلماء، لکه د چا څه چې واجب، لکه پر علماو چې واجب دی، دا رقم پر چا واجب. څوک وایي؟ دا نه مې یادوي، دا نه مې یادوي. څوک وایي؟ شیخ عبدالقادر الجیلانی رحمه الله، چې 880 کاله صرف د وفات کېږي. 200 کاله، دا 200 کاله حواله چې ده، دا په تمامو مباحثو کې د دې سره دی کوي. دا کوم چې دی په کوم شیانو عمل کوي، 500 کاله زمانه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې راته، د هغه بعد بیا بدع شروع کړي دي. ورته 900 کاله مخکې کتابو باندې به خبره سره کوو. ته 900 کاله ولې د اسلام 200 کاله کېږي چې 200 کاله وایه. نو خیر د ده څو کاله کېږي؟ 800. ښه څه وایي؟ فهذا القسم يجب إنكاره على العوام كما يجب على الخواص من العلماء. دی ویلی دی چې سند به راوړي. دی وایي یا مروج علم غواړي چې لویه دوره بیا کړي، یا د ناسخ د منسوخ علم غواړي، دی وایي مروج علم به غواړي. بیا نو دا مروج علم دا خو بدلیږي. یاره 100 کاله مخکې یو نصاب و، 100 کاله مخکې بله کم نصاب و، 1000 کاله مخکې بله کم نصاب و. یعنې دا د الله قول هره ورځ بدلیږي، دا هر روایت سره بدلیږي. دا څه وایي؟ او بل والقسم الثاني، هغه بیا هغه دی لکه مطلب مسایل د صفاتو دي، په خپله پسې وګورئ. هغه چې دی ذکر بیا وایي فهذا يختص انکاره بالعلماء، د علما به په دې انکار کوي. اوس دلته دا مسله هم دی وایي عوام وایي څنګه وایي؟ راځئ
فإن أخبر أحد من العلماء بذلك واحدا من العوام په دغه مسله کې که یو عالم را ولاړ شو و یو عام سړي ته امي سړي ته یې دا وویل چې دا مسله د رقم د خلکو ته یې بیانوه په دغه مسله کې جاز له ذلك بیا نو چاته هم دا جایز ده. نو شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله خو وایي چې عام سړي ته چې عالم کومه رهنمایي وکړي هغه په صفاتو کوم بیا ګایېدلی شي. دی خو دغه وایي ته بیا څه راته وایې؟ ته بیا سند به راوړې یا به په ناسخ په منسوخ خبر یې ته څه راته وایې؟ ویا به سند راوړې دا کتاب یې ټول په دا ډک دی د ناسخ او د منسوخ علم نه لري دا تشریعات نبغه ښه. اوس زه ستا د ومنم غلام حضرت صاحب که د شیخ عبدالقادر جیلاني د ومنم ته راته ووایه بس تاسو فیصله ته ستا متبعین دې راته ووایي. زه اوس په دې کې یعنی دا اهل علم څه چم وکړي د شیخ عبدالقادر جیلاني خبره ومني که د دغه تشریحات نابغه او د جامع رسایل او د دې خلکو خبره ومني چې د موضوع روایاتو کتابونه ډک د چا د ومني د شیخ صاحب د موږ منو او په دې کې موږ پر حق هم یو. اوس نور هم دی تشریح کوي څه وایي ووجب على العام الإنكار عند القدرة على ما بينا ولا يجوز قبل ذلك. که قدرت یې پر درلودی پر ده واجب دی چې چش وکړي انکار پر منکر وکړي. څوک وایي څوک دی صوفي دی ولی کامل دی او د ټولو په نیز ولی کامل هېڅ اختلاف نه پکې لرو خو په ځینې هغه خبرو کې اختلاف لرو چې هغه چې په هغه کې فيه ما فيه وي چې فيه ما فيه نه وي پکښې په هغه کې اختلاف نه لرو حد د تواتر ته رسېدلي دي د کراماتو قصص. اوس نو یعنی که څوک دی چې شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه نه مني او دا د هغه مسایلو نه ده کنې هغه خبره د سره هم چې دی یا دی کې سوي دي یا دی کې سوي دي په دې کتاب کې ښه دا خو د هغه مسایلو سدن نه چې دی دی کې ویسي هغه د صفاتو مسایل دي هغه د صفاتو مسایل دي د علماو تشریعات شته اگر چې پر هغه باندې هم سړی نقد کولی شي. بهرحال دا سوه خبره د شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله د دې مخکې موږ د امام غزالي رحمه الله نه هم دا کړه. امام غزالي څنګه تورې ویلي وانما يجب التبلیغ دا نه دی وایي ما یجب الامر بالمعروف بلکې هغه خواران ګرد مطلب د الهامي طریقه باندې ورمعلومه وه چې داسې خلک راځي چې زموږ ته به خپل نسبت کوي او دوی به د موږ نه وي زموږ فرقه به نه وي دي. انما يجب التبلیغ تبلیغ په نامه ذکر کړی دی امام غزالي انما يجب التبلیغ على اهل العلم وكل من تعلم مسألة واحدة فهو من أهل العلم بها. أرتوك شيء ومسألة زدك أغتشوك دي دي ويا وإمام غزالي صاحب رحمة الله عليه وي أمي صلي تبليغ كي وي زناوي كده برابسالت إيه ورونو زدا بلي خبري تم رازم يعني دا خلق دعوي چې یو سړی چې پلار وزوی ته دا وایي چې زوی لمونځ کوه نو خو دغه امر بالمعروف دی د دې دا مطلب دی چې دی دا وایي چې دغه پلار چې دغه خبره کوي دا دی لکه د زنا کوي وایي دا امام غزالي رحمت الله علیه وایي هغه علم هغه پر دغه ځای پر امر بالمعروف باندې حمل کوي یعنی دوی دغه وایي چې یو سړی امي وي په شي نه خبر علم نه لري دا چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي در دې چې د زنا کړی وای شو نور هغه د دې قیدونه باره تیر شو وایي ځکه هغه خو نو دی داسې بد کار یې بولي دا دی ښه کار بولي او دا دی په ناروا وخته یعنی د دې وروسته خلاصه دا راوځي چې یو سړی به یو وار وزوی ته کې زوی په غلا اخته و نو دی به یو وار ځي یا به د وړې دورې او د لوی دورې سندونه به رااخلي یا به علم د ناسخ د منسوخ زده کوي د هغه بعد به بیا راځي خپل زوی ته به وایي چې ته غلا مه کوه. ای وروره خو دا عقلونه هم الله جل جلاله د یو شي دپاره درکړي دي خو رب عقلونه درکړي دي ته څه وایاست او دی خبره باید سړی وکړي چې دا طرز خو معقول وي یعنی که ګرڅه به دا ګردو کتابو کې یعنی د 200 بیا در دانه ورځ پر ټولو کتابو کې ګرڅه دا خبره لیکلي یعنی دا اوس د منلو وړ ده چې ګرد دغه رقم کې لیکلي وي چې یار امید سړی به وارځي د مدرسې سره سند راخي او د هغه بعد یا به علم د ناسخ منسوخ زده کوي د هغه بعد به بیا وزوی ته وایي چې ته لمونځ کوه ته ولې لمونځ نه کوې دا اوس معقوله ده. نو د دوی د خبرو دا غرض دی وایي یا به د ناسخ د منسوخ علم لري او یا به چش لري وړه دوره او لویه دوره بیا کړي نو در هغه مخکې نه سړی چاته دا وایي چې لمونځ وکړه نه سړی چاته دا وایي چې اودس وکړه او دا دوه صوفیه عظیم صوفیه د هغوی د کلامه څه پرته د جزئي اثبات او دا مبحث د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا مبحث باید مکمل وکتل سي
لږ دی او اسانه دی او د هغه خلکو دپاره چې په دې شي باندې قول کوي د هغو دپاره پکې ډېر مواد دي. اوس پاته سوی دا خبره چې علم د ناسخ د منسوخ ده. وروره دا علم د ناسخ د منسوخ یو خو هغه واقعه چې دی په دغه کتاب کې ذکر کوي چې دی ذکر کوي دا ګرده در قاسه پورې کار لري. قاس هغه ته وایي چې دا موضوع روایات بیانوي، دا باطل روایات بیانوي، دا په روایاتو خبر نه دی پکې ګډ دی، هغه دغه ته وایي د وادي صعیب روایات بیان کړي هغه دا ته وایي. هغه دا قاس دغه خلکو ته وایي چې کیسې کوي، دې ته نه وایي چې خلکو ته چې تل لمونځ وکړه، دې ته قاس نه وایي. قاس د لفظ دغه معنا ده، نور بره بیا د دې ضرورت نشته چې سړی په هغه کتاب کې دی لیکلي په دې کې د قاس د لفظ دا معنا ده کیسه کوونکی، باطل کیسې چې کوي، پالتو کیسې چې کوي، دی غوا را ژوندی که دی خرې را ژوندی کړي، دی چرګې را ژوندی کړي، ټپوسې را ژوندی کړي، دا کیسې چې کوي دې ته قاس وایي، دغه یې بند کړي. او بله خبره دا ده چې علمي عظیم خیانتونه د دې خلکو دا د شیخ ابوالعدل مولوي نور محمد صاحب دا کتاب دی. په دې کتاب کې دی د هندیه په تاوانه تورې نقل کوي، هغه وایي دا 50 شانته محتاج دی. دغه کم سړی چې امر بالمعروف کوي دا 50 شانته محتاج دی. خیر هغه خو هغه نور څلور د ذکر کړي اسی دي. په دا 5م کې دی دا وایي والخامس ان يكون عالما بما يأمره کذا په عالمګیري. دلته نه وایي چې په عالمګیري کې یا په دا صفحه کې دی یا په دا جلد کې دی. اثره د دې چې د علم یې ور بلم ذکر کړی دی. دا توري ګوري څنګه وایي تی ور توري راته وایي ان يكون عالما بما يأمره، عالما بما يأمره ش دا یې پر 10مه صفحه دی د دې کتاب. او دا توري دی چې دا توري په عالمګیري کې چې راواړی والخامس ان يكون عاملا بما يحرفون الكلمه عن مواضعه. د خپل مسیر د پاره د خلکو د عبارات دا رقم بدلی بیا حواله نه وایي دلته. هلته یې مخته بیا سم نقل کړي، هلته یې حواله وایي د پاره د دې چې دا ایهام درکړي چې دا اگر چې دا د مدعا خو نه پسوي، ځکه دلته خو دی په نحو نه پوهېږي. موږ خو دا وختي وویل چې دا په نحو نه پوهېدل دي، خو دونه عظیم خیانت ګوري دا عالمګیري د په لاس کې دا ده. آیا په شریعت مطهره کې دونه عظیم دونه لوی علمي خیانت دا جائز دی؟ دا یو علمي سړی دا کولی سي؟ دا دی. والخامس ان يكون عاملا بما يأمره. اوس دا ولې خیانت دی؟ پر دې دلیل چې دا خیانت دی. دا یو په دې وجه خیانت ګوره ته پر دونه غټ جماعت رد کوې، نو تاسو دا سهوه څنګه کېږي چې سړی د شیخ علامه زکریا رحمت الله علیه غوندې شخصیت په مقابل کې ولاړ د هغو خلاف کار کوي، هغه بیا په دا رقم تور کې غلطېږي. او دویم دا چې اوس دی وایي ان یکون عالما بما یأمره چې دا خبره پرکې دا مدعا ده. د دې دلیل بیا څه دی؟ کی لا يدخل تحت قوله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون. نو چې دا ورسره ذکر کړي، دعوه دې ذکر کړه چې دلیل ورسره ذکر کړي، نو بیا خلک خبر شي چې تاسو دلته سهوه سوې ده. یا صفحه ذکر کړي نو خلک به خبر شي چې ورور ته صفحه صحیح ویلې ده، خو دا په تور کې غلط سوی دی. خو دا چې دا ګرده کارونه نه کوي او په دا رقم ځای کې کوي، نو دا معلومه ده چې دلته غټ علمي عظیم خیانت. او ګوره داسې خیانتونه په دې کتابو کې بیخي ډېر شته، بیخي ډېر شته. که پر دا باندې زه کار شروع کړم دا مې ولی دا موضوع دا به د غونه دروس غواړي لکه دغه چې زه دوی په کتابو کې دغه شیان درته راباسم چې دا رقم علمي خیانتونه یې کړي. نو خیر دا که خطا نو آیا دا ځای اوس د خطا دی؟ په دا رقم ځای کې اوس یعنی په دا ځای کې خطا اوس متحمله ده؟ نه. او دی ګوره دی په دغه خپل دغه کې بیا پسې ځي مخ ته وایي تبلیغ د عوام چې دی دا بیا ادبي د پلان دی. خیر اخو پر هغه زه بحث نه کوم. تبلیغ الجاهل هالک له ومهلک للغیره. یعنی دا چې چا عربي ویلې ده چې څوک په عربیت پوهېږي د عربیت په دقت دغه عربیت باندې سړی پر شیخ الیاس صاحب رحمت الله علیه غوندې شخصیت یا پر شیخ الحدیث شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه چې په هند کې په شیخ الحدیث باندې مشهور و، پر هغه سړي باندې په دغه عربیت سړی رد کولی سي چې د سړي دغه عربیت هالک له ومهلک للغیره، چې د سړي دغه عربیت دا رد کولی سي. وروسته دی د شیخ الیاس صاحب رحمت الله علیه ترجمه څنګه ذکر کوي، هلته را ذکر کوي بیا دی وایي ثم لما لم يظفر في هذا السعي
تصدى لتربية المريدين على طريقة الصوفية، ولم يجد على زعمه بهذا الجهد أيضا فائدة الالتجاء للعوام والخواص لأدعية الصوفية وتمائمهم وهياكلهم في الأمور الدنيوية من القضايا والتجارة والزراعة والتداوي للأمراض، فغادر الطريقة والتصوف أيضا واخترع طريقة للتبليغ. د شیخ الیاس رحمت الله علیه په برابر کې دغه وایي دی د شیخ الیاس رحمت الله علیه په برابر کې دغه وایي چې په دې جهد کې ناکام سو، بیا د عوامو د کشش دپاره هغه کار وکړي. دا د چا په حق کې دا عبارات وایي. او کم خلک چې زموږ د کبارو مشایخو په دون کم علمیات، په دون موضوع روایاتو، د علم سره په دون ناولتیا، د عربیت سره په دون ناولتیا، دا د سارا علما دي، دا د علم د دقایقو برګ، دا د ښار د علم سره هېڅ هم نه پوهېږي، دا د دربارو علم دی وروره، دا په بازار کې نه چلیږي دا علم، نه د عربیت په بازار کې چلیږي، نه دا رقم خط په بازار، په علمي بازار کې د دې خط یو حیثیت نشته، دا ټول خط غلط دی. نو په دا باندې چې څوک زما پر شیخ الیاس رحمت الله علیه باندې دا رقم خبره کوي او بیا فکر کوي چې د ده سره به نرمي کېږي، زعم یې باطل دی، دا زعم یې باطل دی، دا ارمان دا بیا نشي پوره. او دا که چیرې دوی موږ ودې ته وهڅوي نور هم، نو ټکي ټکي باندې به دغه رقم موږ دا کتاب ګر د عربیت غلطۍ به هم راوباسو او موضوع روایات به هم راوباسو او هر مسله بیا دغه رقم بیا په هغه کې به خیانتونه هم راوباسو. او بل دا صاحب نابغه صاحب هم په هره مسله کې یو شی ناولده راوړي او د دې دپاره چې خلکو ته دا تصور ورکړي چې موږ د ډېرو شیانو سره ناولدو سره ولد ده، بیا په دې مبحث کې خیر د خو د ناسخ او د منسوخ د قاس کیسه سره ورده کړې ده، هغه خو مه شروع کړه، هغه موږ انشاءالله تعالی راځو، هغه موضوع پاتېدل نه لګه ګرده زه وایم ټول وایم، خو زما نه تلوار ده نه هېڅ مشکل شته، په کراره په مابینځ کې به زما نور درسونه وي انشاءالله. اوس زما د حسن الایاري پر روایاتو باندې کار چې یو غټ مبتدع دی، لوی شیعه دی، زه پر هغه کار کوم، په مابینځ کې مې خپل درسونه ورسره روان دي، پر دې ټول راځم. دی بیا څه چم کوي په دا دغه کې وایي د تشریحات نابغه دویم جلد صفحه 400 دارنګې القصاص والمذکرین د ابن رجب الحنبلي تصنیف دی، جلد 1 صفحه 161 کې ذکر کوي والسادس ان عموم القصاص. اوس نو پوښتنه دا ده چې په ټوله دنیا کې وګرځېږي ابن رجب په دا نامه باندې تصنیف نه لري، دا نامه باندې که تصنیف لري نو ابن الجوزیه لري. دا د څه دپاره کوي؟ دا د دې دپاره کوي چې تا ته دا درښیي چې یعنې مطلب زموږ سره دا رقم کتابونه شته چې هغه چاته نه دي معلوم، یا د چا څه نه شته، یا خلک نه دي په خبر. زه د اتاریان یم چې و دغه خلکو ته دا خلک د اریان پر چشت چې د علمیت وروره تی کتلې نه دي، همدا د موضوع روایاتو د باطلو روایاتو د دا رقم شیانو ډک دي دا کتابونه. پر دې باندې چې دا کار شوی که بل کار به در صفات دا دغونه موضوع روایت دغه خلکو راوړي او دغونه پلتو دا رقم خبرې په دې کتابو کې شته. او اخري خبره دا ده چې مشکل چې شته دی په مابینځ کې، مشکل دا دی چې سړی چې په تبلیغ کې ولاړی بیا د ده در هغه قرآن دی ووایي دا د ده در قرآن نه وځي، دا د ده چې دا قرآن په دسمال کې ور اخیستی دی، تبلیغي چې د تبلیغه رالی هغه وایي یاره در دا قرآن نو څنګه موږ څه دی چې ووځم، ښه در دا قرآن مې باسې پیسې ولې درکړم، پیسې ته ما در قرآن د خدای قرآن دې راخیستی دی، هسې خالي ستا په پټو کې دی، ما لاندې در باسې پیسې، بس پیسې د پردای نه در کوم پیسې. په سروري چهارشنبه کې د سلامونه لیکي، هم دا کیل خو زما مزده دی، خو د هغه شی چې دا دی کوي دی و سلام علیکي، زه به ورته ووایم نو څه ګناه لري، نو خو زه به بیا ورته وایم چې الحمدلله هم ډېر ثواب کې لري، 4 قله چې دی دا هم ډېر مجرب شیان دي، او د دې سره چې دی یو سورت یاسین چې هم باید ولیکل شي، وایم نو خو پیدا کړي نو څه تاوان دی، نو خو دا هم ورسره ولیکه، بیا چې پر سلام باندې ورته د سلام دی چې دی دا خو نو په 100 روپۍ دغه دا اوس خو چې دی وځي نو 2000 کېږي، نو دا تجارت خو هر څوک کولی شي، دا کوي یې ولې نه، د دین لار نه ده، زما دې په الله قسم که به دا د دین لارې چې د سروري چهارشنبې په ورځ باندې او دا په داسې باطلو روایاتو ده، او په دې کې دی بس پر دې روایت دا پر دې زه کار کوم، بس دا بس پاتې شو، دا چیش دی تجارت دی وروره ده،
او دا یعنی چې د لوی اختر سباله د دې دغه کیسه ده د سروري چهارشنبې د څاښتو کیسه ده بیا په دسملو کې قرآنونه دي په پټوګانو کې قرآنونه دي ګرځي او د هغسې بیا د میلاد د چاندو د مارکیټو تبلیغي چې په تبلیغ کې ولاړی چې رالی د دغو نامنهاده پیرانو سره دا مشکل دی. دا مشکل دا دی عوام ورونه باید په دې مشکل سر خلاص کړي. ورور دا تجارتي مسله ده، دا کومه دیني مسله نه ده، دا تجارتي ده. نو دا د بزنس او د کاروبار درما په دې کې مشکل دی. د دین د لحاظه په دې کې کوم مشکل نشته، خو مشکل د مبلغینو او مشکل د دغه خلکو دا پیران هم نه دي. که دا پیران وای نو په دا کتاب دی څنګه نه دی، څنګه پیر دی چې په دا کتاب نه دی خبر، څنګه قادری هم دی، پیر هم دی، د قادریه سلسله هم دی او په دا کتاب نه دی، دا کتاب نه دی کتل او پر دام باید حکم ولګي. نو مشکل دا د تجارت مشکل دی، بل مشکل نشته. الله جل جلاله دی. زه بیا وایم چې زما د په رب العالمین قسم کوم یا د چا ذلت غواړم یا د چا علمي کمزوري بیانوم یا مې دا غرض دی چې د خلکو علم کمزوري ثابت کړم، خو پرېږدم نه، پرېږدم په خاموشي مې پرېږدي نه. کنې دا حوالې زما سره پوره کال مخکې پرتې وې، را سره پرتې دي او زه په سړه سینه بیانوم. زما په هغې کې دا نشته چې تلوار وکړم، په سړه سینه بیانوم، زما هېڅ تلوار نه ده. او دا زما سره یو کال مخکې څه پرتې ما نه دي بیان کړي د فتنې په خاطر چې بیا د یو شر و شر نه اوس چې دا ګار د دنیا باندې ګاډي او زه کښنی نه یم چې په دا مې خطا بس چې اس د سپین ږیري د بیان سره زما پر عکس باندې کانټا ولګو بیا زه په هېڅ چا کار نه لرم. زما خپل هدف معلوم دی، زه په خپل هدف باندې فلحال روان یم. که بیا هم داسې و په دا موضوع کې زه تحقیق ته رسېدلی یم، خو که بیا هم یو څوک داسې و چې د ذلت میاشته یې خپله وه نو واضح خو زما نوم دې واخلي بیا دې په دې مسله کې بحث وکړي، بیا به زه خبر ورسره وکړم. خو که د ذلت میاشت خپله وه که نو په هر چا زه کار نه لرم، نه د خلکو مشران بې عزته کوم، نه چاته څه وایم، هېڅوک نه بې عزته کوم، کشران هم نه بې عزته کوم، نه علمي پردهدري کوم. خو که څوک زموږ د کبارو، زموږ د مشایخو، زموږ د عظامو د هغو بې عزتي کوي یا د دین د یو خاص شعبې دا رقم تذلیل کوي، د هغو د خاص خلکو دغونه بد بیانوي، نو هغې د دا فکر بیا موږ ته نه کوي چې موږ به نو بیا دوی معاف کړي. بیا معافي نشته، بیا به انشاء الله العزیز دا کار په مسلسل ډول او په آرام ډول روان دی. دا په دې کې تلوار هم نشته، کله به په 3 جمعې کې یو درس، کله به په 5 جمعې کې یو درس، کله به په 20 ورځې کې یو درس. پروسه ښکال مې والا ویلې اوس مې دا بله والا نورې حوالې درته پیش کړې. نو الله جل جلاله دې موږ د ګمراهۍ وساتي، الله دې مې د ګمراهانو وساتي، خدای دې مې د بدعات وساتي، الله دې مې د الله د دین د خلقو د دشمنۍ وساتي. دا ازاریان دي، د شهداو د وینو ازاریان دي، د دیوبند د علماو ازاریان دي. او انشاءالله نور به الله پاک د دې امیت ظاهروي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.